السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن نجلي بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د ډي اس ال ار کمرې په شان انځورونه واخلو چې زیاتره کسان ورته د کینون کمره هم وایي. ملګرو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې که څوک د ډي اس ال ار په کمره باندې انځورونه واخلي هغه ډېر صفا او ښایسته ښکاري. خو نن طریقه چې تاسو ته درښایم که چېرې تاسو د نننۍ طریقه استعمال کوئ وکاروئ زده یې کړئ نو تاسو ته زه ډاډ درکوم چې تاسو د ډي اس ال ار کمرې هېڅ ضرورت نشته. صرف په خپل موبایل کې چې هر ډول انځور وي اخلئ او د ډي اس ال ار کمرې په شان ایډیټ کوئ هغه شان یې جوړوئ. او که چېرته ملګرو ستاسو او که ستاسو ملګري دغه انځور ګوري نو هغوی به حتما وایي چې دغه انځور تاسو بالکل په ډي اس ال ار کمره باندې اخیستی دی. نو راځم ویډیو شروع کوم خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کومه چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو د دې لپاره ملګرو تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. همدغه ویډیو چې تاسو یې ګورئ دغه ویډیو په لاندې دغه لیکلو به کلیک وکړئ. لاندې چې کومه صفحه راځي د ډسکرپشن وایي دلته به تاسو ته لینک پروت وي دغه لینک کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې ملګرو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړ دا به راخلاص کړئ. کله مو چې ملګرو دغه راخلاص کړ نو په اول سر کې ملګرو تاسو ته دغه ډول انټرفیس دغه اپلیکیشن راځي. دغه اپلیکیشن نوم دی آټو بلور دغه اپلیکیشن نوم دی. دلته ملګرو اوس مونږ کار دغه صرف د دوو اپشنونو سره دی یو دا اپشن او بل دغه صرف تاسو به دغه اپشن راخلاص کړئ. کله مو چې دغه باندې کلیک وکړ نو دلته ملګرو تاسو د خپل موبایل ګیلري انځورونه راځي. تاسو په خپل موبایل ته راشئ د ګیلري څخه به یو انځور راواخلئ چې هر یو انځور اخلئ. د مثال په ډول زه به یو انځور راواخلم. ما دغه انځور راواخیست ملګرو دغه لږ شان د پروسس اخلي او وروسته تاسو ته دغه انځور راخلاصیږي. هلته به تاسو په اوکې اپشن کلیک ورته وکړئ. ګورئ ملګرو دغه انځور تاسو وینئ ډي اس ال ار کمرې ته واوښت خو دلته ملګرو تاسو چې راشئ خوا کې فوکس اپشن ښکاري فوکس په دغه به تاسو کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو ته د خپل دغه عکس راځي. هغه عکس وایي تاسو کوم ځای فوکس په دغه عکس باندې کوئ هغه دلته به تاسو د خپل عکس انتخابي کوم ځای کې ستونزه راغلې وه لاندې تاسو دغه اپشن درکوي نو هغه ځای باندې تاسو دغه ایډیټ کولی شئ او دغه چې کوم د خپل عکس په مکمل په سره رنګ کې راولئ. نو کله چې دا جوړ شو تیار جوړ خو کوم ځای کې ستونزه وه بیا تاسو ایډیټ کولی شئ. دلته په ډن اپشن باندې به کلیک وکړئ او ملګرو دلته تاسو بلور لیول اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. دغه لیول چې څومره تاسو غواړئ ورته زیاتوئ کموئ. ګورئ ملګرو دا تاسو لږ ورته زیات کړئ نو دغه انځور تاسو ته ښکاري چې د ډي اس ال ار کمرې په شان ته راغی تاسو ته ښکاري. نو دا د ملګرو انځور ایډیټ شو. کله چې تاسو دغه انځور په خپل موبایل کې ایډیټ کړئ دلته تاسو ته فلټر اپشن ښکاري. دلته نور شکلونه هم ور بدلولی شئ د خوا ته نور هم او دلته ملګرو تاسو اخره کې راشئ سیو اپشن ښکاري په سیو به کلیک وکړئ او دغه به دلته اوس به تاسو دلته په بیسټ باندې کلیک وکړئ چې ایچ ډي ډول تاسو موبایل ته ډاونلوډ شي او دغه انځور اوس پوټ ګیلري په دغه اپشن به کلیک وکړئ اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دغه انځور ستاسو د موبایل ګیلري ته سیو شو. نو ملګرو په دغه طریقې سره تاسو د خپل موبایل انځور د ډي اس ال ار کمرې په شان جوړولی شئ. تاسو ته خپله ښکاري ملګرو چې څومره صفا په ډول راغی او بیکګراونډ یې هم خړ رنګ کې راغی ډي اس ال ار کمرې په شان دی. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.